ابو بکر صدیق رضی الله عنه دغه فضیلت مخکې دای بیان شوی مو چونکی په ابو بکر صدیق باندې روافض او شیعاګان د یو اعتراض کوي چې د اهل بیت سره دښمنی و. اهل بیت مراد علی بن ابي طالب رضی الله عنه، اسکر هغه یادی، فاطمه رضی الله عنها، حسن او حسین دا یادی. او وجه دا بیانې چې وې دغه سب کړو کما حق چې داغي وو په میراث د نبی صلی الله علیه وسلم کې یا یو د فدق زمکه او داري د خیبر زمکه وا دیو ته په زور باندې نیولې. دای وضاحت و ان شاء الله وسکو. نن موږ دا ذکر کوو چې علی بن ابي طالب رضی الله عنه په خپل باندې بذات خود د ابو بکر صدیق رضی الله عنه دا غړي صفاتونه کړې دي. حدیثونه دی باب کې مخکې موږ ذکر کړی مو. لکه یو روایت ودی کې علی بن ابي طالب زوی محمد بن الحنفیه دا د بلی بیبینه د غازیو حنفیه دا یو زنانه و. علی بن ابي طالب رضی الله عنه د ایسر به نکاح کړی و د فاطمه نورسته. دین زوی بدا شیخ محمد بن الحنفیه ډیر یو عظیم فقيه او محدث عظیم انسانو. محمد بن الحنفیه او فرمایي ما د خپل پلار علی بن ابي طالب رضی الله عنه هغه تاسو کو اي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. دې خلکو کې د نبی صلی الله علیه وسلم نورستا بهترین څوک دی؟ ریمات ویل چې ابو بکر. بیا مې ویل چې ثم من، بیا څوک غوړه دی؟ بیا راته ویل چې ثم عمر، بیا عمر غوړه دی. او زما و ير داو چې عثمان چرته په عمر باندې مقدم نکي. بیا مو ته چې ثم انت، بیا به تغور دریم نمبر باندې نغل ما انا الا رجل من المسلمين. زه خو عام د مسلمانانو یو فرد یم، یو سړی ما. دا هغه عجزیم و، دا تواضع هم و. دا حدیث امام بخاری نقل کړی دی. ابو بکر صدیق دا فضیلت په زبان د علی بن ابي طالب باندې هغه بیان شوی دی چې دا د نبی نورستا افضل ترین انسان دی. دا شان علی بن ابي طالب رضی الله عنه یو پیری یو صحابی دی ابو جحیفه ته ویل الا اخبرك بافضل هذه الامه بعد نبيها. زتا ته خبر نه در کومه چې په دې امت کې افضل ترین شخص پس ته نبی نه څوک دی؟ امارت البلا ولنا وی ولم اكن ارى، زما خیال دانو ان احد افضل منه، د دې علی بن ابي طالب نه بغنه بل څوک بهترینی، زما خپل خیال دانو چې ګندنه به څوک نه بل بهترین شخصیت وي. ځکه دا هغه ملګری ابو جحیفه نیما او تل چې بیان کراتا نیما ته چې افضل هذه الامه بعد نبيها ابو بکر. د دې امت بهترین شخصیت پس رسول الله صلی الله علیه وسلم نا ابو بکر صدیق دی. وبعد ابي بکر عمر، او پس ابو بکر نبی عمر دی. وبعدهما آخر ثالث، او داغین رست بل یو دریم کس دی. ولم يسميه داغن میراتوان غست. او داغي وجه داو چې اصل کې پاغه ټیم کې اختلافات ډیر زیاتو. دا ته خطر محسوس شو چې داغلو مانله ما چې عثمان ابن عفان رضی الله عنه دی. دا حدیث امام احمد نقل کړي خپل مسند کې باسناد حسن. ابو بکر صدیق رضی الله عنه دا فضیلت عمر بن الخطاب سره هم یو ذکر کیږي. دلته بم ذکر کو عمر ځانو دا په سیرت کې به ان شاء الله بیا بیانو. علی بن ابي طالب بل یو موقع کې دا سویلو کله چې عمر بن الخطاب رضی الله عنه دا وفات او شهید نو داغه جنازه پرته بهر خلق راجمه شړې زیات خلق راجمه دي او دعاګانې کوي علی عمر بن الخطاب ته چل دی وبخي. په دې دوران کې عبد الله ابن عباس وی زولاړې ما عمر بن الخطاب دغه جنازه پرته خلق راجمه شوی دي جنازګاه کې. په دې دوران کې یو کس چې غزما په دی ولو باندې شاته لاس کې خولو
نو ما چې شاته وکتل هغه علي بن ابي طالب رضی الله عنه نو عمر بن خطاب رضی الله عنه ته دغه د لاش ته خطاب کیسه خلکو ته اوري وتوي يرحمك الله عمر الله دې پتا رحم وکي ان كنت لارجو زما دا امید دې ايجعلك الله مع صاحبيك زما دا الله نه دا امید دې الله بتا د خپل دو ملګرو سره یو ځای کوي دا دو ملګری یو رسول الله صلی الله علیه وسلم دی او بل ابو بکر صدیق دی ولاني كثيرا مما كنت اسمع رسول الله صلی الله علیه وسلم زکه ما ډیر کړه د نبی صلی الله علیه وسلم نو اوریدلی اکثر په داغه دا الفاظ اوریدل یقول چې ویل به نبی سره چې کلم چرته مونږ ملاو شي اکثر به دا ویل كنت وابو بکر وعمر زوم وابو بکر وعمر فعلت وابو بکر وعمر ما ابو بکر عمر دا کارو کو انطلقت ابو بکر وعمر زتلیو ابو بکر عمر تلیو پلان زی تماو دا تلیو پلان زی تماو دا تلیو چې چرته هم ته خبر اوریدل هم دقه ویل چې ما ابو بکر عمر دا کارو کو ما ابو بکر عمر پلان زی تلیو اکثر به دا په زبان باندې د دوه الف کسانو نمونه غسل کېدل چې ابو بکر صدیق بل عمر بن الخطاب رضی الله عنه دا دغه خاص ملګری او خو غسلا سوداغي نو زما امید دې د الله تعالی طرف نه وي فإن كنت لارجو وإذا امید ساتم ايجعلك الله معهما چې الله وتا د غي سره مزه کوي په جنت دا حدیث امام بخاری او امام مسلم خپل صحیح کې نقل کړی دی علي بن ابي طالب رضی الله عنه په خپل باندې ابو بکر صدیق دومره اعتماد دی یو حدیث بیانای او حدیث دا دی علي بن ابي طالب رضی الله عنه هغه فرمایي كنت اذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا کله چې ما د نبی صلی الله علیه وسلم یو حدیث واوریدو نفعني الله عز وجل ما تب الله فدر رسول بما شاء ينفعني څومره چې د الله خو خوونه په د حدیث باندې ماته فدر رسول واذا حدثني غيره او کدا حدیث ما ته بل چا بیان ما به چې په خپل واورېدل نو هغه کې ما ته ډېره فائدہ ملاوي د عمل وکاو په حدیث پر ته قبل چا بیان کړي نبی صلی الله علیه وسلم د سی ویلي دي یعنی په خپل مې ته نو اوریدل نو استحلفته ما ولا قسم ورکاو د ډېر تاکید د پاره د ډېر احتیاط په بنیاد باندې علاوه می قسم ورکاو چې ته ماته څه قسم وکړ د حدیث سره رښتیا اوریدل د نبی صلی الله علیه وسلم نه دا مطلب نو چې کني درو ګمان پکاو نه اسید اطمینان قلبی د پاره تسلی د پاره مې له قسم ورکاو چې ته قسم ماته وکړه دا نبی صلی الله علیه وسلم بیان کړ ته اوریدل نه وی فاذا حلف صدقته کله به چراته چا قسم وکړو چې او ما د نبی نه اوریدل نبی ما تصدیق کاوه ابو بکر هغه شانت نه و فحدثني ابو بکر ما ته حدیث ابو بکر بیان کړی دی هو صدق ابو بکر ابو بکر له قسم نو ورکوم وصدق ابو بکر رښتیا ویلی دی او حدیث تاو کوئی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی ابو بکر صدیق دا حدیث نقل کړی دی چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي دی ما من مسلم یذنب ذنبا نشته یو مسلمان چې غیبه ګناه وکي ثم يتوضا به دی او د سکی ويصلي ركعتين او دو رکعات منځ کی ثم يستغفر الله اذا الله نه بخنه واړي لذلك الذنب د دقیق ګناه لپاره بخنه واړي الا غفر له مگر هغه ته بخنه کېدلی شي ودا حدیث ما د ابو بکر صدیق رضی الله عنه دا غنا اوریدل دي او ابو بکر وی رښتیا ویلي دومره اعتماد په ابو بکر صدیق باندې د علي بن ابي طالب دي او دلته ظالمان وای د شیعاګان وای دا دغه دشمنانو خپل منځ کې وای او د علي او د ابوبکر خپل منځ کې ورانه او دښمنی و درو وای ټول او بیا نبی صلی الله علیه وسلم دا حدیث کله بیان کو نبی دا آیات مولوستو چې ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفور رحيم سوچي پزان باندې سوچ وړ ګناه وکي یا ظلم کی پزان باندې مانه غټ ګناه وکي یا برعکس ابه استغفار د الله نه غواړي نو الله به معاف کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله وفات شو د غندرو سره میراث مسله او د شیعاګانو ډیر په شور په زور باندې وسیم بیان مخکې بیان کړی دا اوس په سوشل میډیا باندې تاسو بر شیعاګانو درو حافظ بیانات اوري او پای کې با په ابوبکر او په عمر باندې دغه اعتراض کیږي
چې دیو ظلم کړی دی فاطمه له حق نه ور کړی ابو علي بن ابي طالب له حق نه ور کړی کله چې نبی صلی الله علیه وسلم وفات شو نو عباس رضی الله عنه او فاطمه دې دواړه راغلي کده حدیث مونږه صحیح سمخ کې بیان کړی و دې دواړه رالو نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل دا ابو بکر صدیق ته ویل نبی صلی الله علیه وسلم وفات شو انکی یوه لور د بل تر ده زکات نبی صلی الله علیه وسلم نارینه اولاد نو پاتی ناترم میراث کی عیسی غسله ناغه مطالبه وکړه د ابوبکر صدیق نه چې کوم د فتح قسمه کده او داري خیبر کې چې کوم ازمه کده نبی صلی الله علیه وسلم وا لہذا هغه مونږ تراک ابوبکر صدیق رضی الله عنه هغه ته ویل چې چون کې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو ورېدلې دي چې لا نورث ما ترکنا فهو صدقه مونږ نه میراث نه کې د انبیاونه کوم څه چې مونږ پریدو هغه صدقه وي انما ياكل آل محمد من هذا المال خاندان د محمد صلی الله علیه وسلم بر دغه مال لخورا کوي ان دا بیت المال کی جمع کیو د غي ذریات بدی پوره کیږي لیکن نور بدا وقفي دا بس صدقه او بیا ابوبکر صدیق ته ویلم لست تارکا شیئا كان رسول الله صلی الله علیه وسلم يعمل به زاغ شی نشم پر خودلې چې په کوم باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل کاوه الا عملت به مگر پای بس عمل کوم ابيل فاني اخشى زيريغم ان تركت شيئا من امره كذا یو خبره د نبی صلی الله علیه وسلم د احکامونو پریدم ان ازیغا سبګره گمراه شم بیا لہذا تاسو خپکیږئ مو او د نبی چې کوم حکم دی هغه زنه شم بدلولې او زیریګم کاغه ما بدل کو کړي شي گمراه شم نو دا خبره چې ابوبکر صدیق بیان کړه نو خامخ عباس رضی الله عنه په اعتراض نه کړي فاطمه په اعتراض نه کړي دا تاسو دا آسان خبره وکړي بلکې دغه تصدیق کړي د لاړو دوباره وسره بیا په دې باب کې خبرې نه دی کړي او دا خبره واضح ابو بکر صدیق نو کړي که څوک چې د ابو بکر د ځانه کړي دا ریباب کړي شی روایتونه شته شیعاګانو ته موږ یو کدايه تراس تاسو کوي چې فاطمه رضی الله عنها داغي میراث نه خورلې دي د نبی صلی الله علیه وسلم بیبیان هم وی ولی بیبیان میراث وړي کله چې اولاد نه نبیات څلورمه ایسه چې کوم دی هغه بیبیان نه دغه وړي دا بیبي او چې کله اولاد وین بیا ته وړي دغه بیبیان خو موجود نه غي ولی میراث نه غستو الله چې بیبیانو کې امس بیبیانو مطالبه وکړه لکه صحیح حدیث کې راغلي عائشه صدیقه رضی الله عنها دا فرمای وی بیبیان د نبی صلی الله علیه وسلم اگر جمع شوي د نبی صلی الله علیه وسلم د وفات وروسته نه بیبیان وی کنه اگر جمع شو ویل چې منګه ورزو ابوبکر صدیق رضی الله عنه خواله زمونږ چې کوم حق د میراث هغه مونږ تراک زمونږ خاونو او فاشوره خاوند خزي په مال کې حق شته جاته ملاويږي یا څلورم یا تم اولاد وین بیا اتمره چې اولاد یې څلورم یې سوته ملاوي منګ لا غره عائشه صدیقه رضی الله عنها چون کې هو خيار زنانه او علم سره ډیرو حدیث ته ډیر یادو ایو ته نه تاسو ورزيلته څنګه اره مطالبه کوي الیس قد قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی صلی الله علیه وسلم نو فرمایلی لا نورث ما ترکنا فهو صدقه منګ نه میراث توړه کیږي کوم څه چې منګ پریدو هغه به صدقه ای نو عائشه صدیقه رضی الله عنها چې کله دا حدیث بیان کبي بیان ته ابو بیان هغه غلی شو او خاموش شو هغه مطالبه ونکړه حدیث هغه ومنو دا حدیث هغه تم نو رسیدلې لکه څنګه چې فاطمه ته نو رسیدلې عباس نو رسیدلې دا قرنګ نور بیان ته هم نو رسیدلې سوا د عائشه صدیقه رضی الله عنها چې هغه بیان کړه او کو صحیح خاموش دارنګ ابو هريره رضی الله عنه داغه څه دښمنی و د علي سره الانکه دا خدای علي سره ډیر غټ تعلق خو خداغم دا حدیث نقل کړی دی ابو هريره رضی الله عنه فرمای قال النبي صلی الله علیه وسلم نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی لا یقسم ورثتی دینارا زما ورثه بغره دینارونه مالونه نه تقسیمای زما ما ترکت بعد نفقه نساء و مؤونه عاملی فهو صدقه زما د بیبیانو چې کوم خرچه ده او زما د نوکرانو چې کوم خرچه ده دغې نه روسه چې کوم مال زمانه پاتې شوی هغه ټول صدقه دی زما بیبیانو ته بل دینه بل حق هغه ملاویږي او خرچه مو چې کوم د خلفاء ولا ورکوله
ابو هريره رضی الله عنه په دې باندې شهادت ورکړی چې نبی دا خبره کړې. په دې باب کې ډېر شی روایتونه هغه موجود دي چې نبی ویلي زمونږ نه میراث نه وړي کیږي. وجه دا چې نبی صلی الله علیه وسلم او ټول انبیا چې یوازې دا نه ټول انبیا ان معاشر الانبیاء من ټول کې د انبیا چې لا نورثو موږ نه میراث نه وړي کیږي. ما ترکنا فهو صدقه چې کوم موږ پرې دوه صدقې او دغه وجه دا چې نبی د ټول امت روحاني پلاری کړم. قرآن کریم کې الله نے ذکر کړی ما کان محمد ابا احد من رجالکم. محمد صلی الله علیه وسلم په تاسو کې دیو تن پلار نه دی، دا خو ټول امت پلار دی. لہذا هغه چې کوم مال پریدي نو هغه بس صدقه وي. او شیعاګان وای دا غصب دی. وسم دغه خبره راوچته کړي دا نو مخکې ما هم دغه وضاحت کړو. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله شیعاګانو پرد کې مضبوط کتاب لیکل دی منهاج السنه، تقریبا 4 جلد کې ملاویږي او 8 جلد کې ملاویږي. اور شیعاګانو چې کوم اعتراضات دي هغه خ کافی او شافی جوابونه کړی. ځکه هډیر قار دي شیخ الاسلام دا الزامونه چې لګي په شیخ الاسلام باندې لګي. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله هغه دا اعتراض په دې باندې کړی دی. په روافض باندې مخکې منګه جمعه کې هم ذکر کړو چې تاسو وی دا ظلم وو چې فاطمه ته او دارګي عباس ته او علی ته میراث ته نبی صلی الله علیه وسلم ورنکړل. دا ظلم وو او دا ظلم وسم تاسو زوته وی. نبی چې وی کله ابو بکر صدیق رضی الله عنه وفات شو، دغه نورسته به عمر وفات شو، دغه نبی رسول عثمان وفات شو او بیا علی ابن ابي طالب چې کوم دی هغه خلیفہ شو. نو چې علی ابن ابي طالب رضی الله عنه هغه خلیفہ شو، اقتدار هغه سنبال کو. ام دقه د فدق زمکه او دقه د خیبر زمکه دغه په قبضه کې مراله. علی ابن ابي طالب دا ظلم ولې ختماو؟ ظلم برقرار ساتل دا ظلم نه دی. علی ابن ابي طالب ولې دا ظلم نه ختماو چې فاطمه رضی الله عنها دغه حق اغسته وي او حسن او حسین ته حواله کړو، سیسه به زال غسری عباس ته به حواله کړو، نور ته به حواله کړو. نه علی ابن ابي طالب اق شان ته برقرار وساته او دغه نورسته خلفای چې څومره تیر شو دغه شان سلسله روانه وا پای کې هیڅ قسم تغییر تبديل نه راغلی. دا د یو سوال په شیعاګانو باندې چې قرض پدی پاتې دي او قیامت به قائم شي او دا ان شاء الله دی دا جواب نشي کولای. مخکې جمعه کې ما ویلیو ونه پیش دي دا جواب زه اسی ظلم زوته چې ظلم دی او ظلم دی فلان دی دی چې کله راګیر شي کنه بیا یو هغه غرب ولي کله هغه غرب ولي. یو خالد ابن ابي طالب رضی الله عنه شیعاګان امام عیسی خپل امام اول امام عیسی او تاسو پته شته دی مسله د امامت دا غډیر ناشنا دی عقیده دار دي شیعاګانو. تاسو د کتابونو مطالعه کوي اردو کې مشترک خیر دی. دا شیعاګانو عقیده دار چې امام چې کوم امام دی امامان دی به 12 امامان دي. امام چې کوم د درجه دا د نبی نه موچته ده، دا د ملک المقرب چې کوم مقرب ملائک دي دغه نه موچته ده. حملۃ العرش کوم چې د عرش ملائکی چوت د عرش هغه عرش چوت کړي کوم ملائکه دغه نه د دې درجه اوچته ده. او وی دا زمونږ د امام دا 12 امامان چې دي د دې درجه ته نه نبی او نه رسول نه ملک مقرب رسیدلی شي. او بیا وی خطا کیږي امن نعوذ بالله تعالی من ذلک. تمره خطرناک خبره کوي وی الله خطا کیدلی شي خو زمونږ امام نشي خطا کیدلی، بالکل خطا کیږي. نو یو عالم په شام کې دا سره مناظره او غشیت وی یو تپوس کوم د دې جواب براکې وی تپوس شه تپوس داري وی علی ابن ابي طالب رضی الله عنه ابو بکر صدیق سره بیعت کړو کنه وکړي، عمر ابن الخطاب سره بیعت کړو کنه وکړي، عثمان ابن عفان سره بیعت کړو کنه وکړي. نه لاول وی نه کړي هغه ته وخاندي وای چې خبره ده وی دا خو د څه خبره وره نور نشي سړی انکار وکړي نور نشته دا خو ستا کتابونه ته ډکتی بیرته کړه دې وی او بیعت کړي وی او ته دین انکار نشي کولای. دا شیعاګان باندې ټول باندې چې بیعت کړو علی ابن ابي طالب وی وسته پوسټاري علی چې بیعت کړو نو په دې بیعت کې دا خطا او کرساو حق او کب باطل اوس په جواب راکې یو جانب منتخب کا دا چون کې په موبایل وسره مناظره دغه کټ کی
موبایل کټ کی نبی دا عالم ناکس تپوس کا انکر ته تپوس کی وي څنګه د تاج د اعتراض کوي خبره یې سکټ لا وای مال جواب نشي راکولای دا وای څنګه وای د دې روافض ول دي شیعاګان عقیده دارا زمنګ امام چې کوم امام علي بن ابي طالب دی ولنه امام دی دا خطا کیږي نه دا خطا کیږي نو دنه ما تاسو شو کو نه دنه ما تاسو کو چې علي بن ابي طالب چې دا بیعت کړو د ابوبکر او د عمر او د عثمان سره دي کې خطاو کرساو کدا په حق باندې د بیعت کړي نو په ابوبکر او عمر باندې اعتراض به سره کوي خبر خلاص شو ځکه علي بن ابي طالب چې دغه بیعت کو خو ابوبکر او عمر او عثمان خلفاء حقا دي کنه حقیقتا خلفاء دي او په حق خلفاء دي کو صالح بیعت کړو او کچر تدی بیعت کې علي بن ابي طالب خطا شوی نو ستاسو عقیدار چې امام نه خطا کیږي اوس خطا شوی دی بس یو جواب منتخب کړي بل لارم نشته یا به وی چې علي خطا شوی دی او یا به وی چې علي نه خطا شوی په حق بیعت کړو نو ستاسو اعتراض ختم شو چې د ابوبکر او عمر او عثمان خلافت حق نه دی خبرم ختم شو نو ځکه د مال جواب نشو راکوله د موبایل ځکه کټ کوي د کال ځکه کټ کو ای سردا جواب نه دلته موږ د اعتراض په دی باندې کو علي بن ابي طالب چې کله خلیفۃ المسلمین شو دا ظلم ولې نه ختمو در فدکس مکو د خیبر مکه ولې نه واپس کوله چې هم دغه شان ته پراته و نو دغه جواب دا زمون په دی باندې قرض پاتې او دا جواب دیو هغه کوي علي بن ابي طالب رضی الله عنه داغه د خلینا د ابوبکر صدیق داغه د فضیلت خبره هغه په خپل باندې راوتلی دي تاسو هغه واورېدلې باقي نور چې دا ابوبکر صدیق رضی الله عنه کوم احوال د خلافت متعلق ان شاء الله تعالی هغه به د جمعه کې بیان اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين